سلامونه ملګرو، اوس ورسېدو هغه وهم کار ته کوم چې د پروژې د انسجامو د مدیریت په برخه کې ترسره کیږي او دا په د انسجامو د مدیریت اخري دنده ده چې هغه عبارت د پروژې د تړل کېدل او یا هم د پروژې د برخې یا فصل تړل کېدل دي. په دې برخه کې د انپوت په توګه کوم اسناد چې استفاده کیږي هغه خپله د پروژې چارتر دی، د پروژې پلان دی، د پروژې محصولات دي او نور قراردادونه او همدارنګه د پروژې هغه پالیسیګانې او پروسیجرونه دي چې په دې برخه کې د پروژې د تړلو لپاره د هغه استفاده کیږي او د پروژې د تړلو لپاره د اهل خبره څخه استفاده کیږي، ډیټا تحلیلیږي، مجالس ترسره کیږي او تصامیم نیول کیږي ترڅو په سمه توګه د پروژې محصولات پیرودونکو ته انتقال سي او د هغوی منظوري او قبولي راواخیستل سي. او د اوتپوت په توګه لکه د دغې پروژې د تړل کېدو چې دا په خپله یو مرحله ده، د دې نتیجه څه شی دی؟ د دې نتیجه دا دی چې د پروژې محصول عملاً د پروژې لورو ته یا هم د پروژې پیرودونکو ته انتقالیږي او نهایي راپور په دې مرحله کې رامنځته کیږي او همدارنګه د پروژې اسناد اپډیټ کیږي، نوي کیږي د هغو تجاربو پر اساس چې د پروژې په جریان کې ترلاسه شوي دي.